نو گویا د صحابه کرامو په لار باندې تک د صحابه کرامو عقیده خپلول د صحابه کرامو نظریه خپلول دا د هدایت یو لوی اعلان دی لکه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای اصحابی کالنجوم زما صحابه کرام پشان د ستورو دي زما د کم یو صحابیم چې تاسو اقتدا وکړه تاسو به په هدایت باندې گویا چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک امت ته یو تعلیم پرې خدا او رب ذوالجلال یو تعلیم پرې خدا په اوله سپاره کې چې چا د صحابه کرامو د عقیده پشان عقیده جوړ کړه چا د صحابه کرامو د نظریه پشان نظریه جوړ کړه دقه خلق په هدایت دي دقه خلق جنتیان دي رب ذوالجلال گویا چې اعلان کوي چې د چا په عقیده باندې د صحابه کرامو مهر نه دی لګېدلې د چا په نظریه باندې د صحابه کرامو مهر نه دی لګېدلې دقه عقیده دقه نظریه نه د الٰه العالمین په دربار کې قبول ده او نه د رسول الله مبارک په دربار کې قبول ده اوس زمونږ د ستاسو د محافل زمونږ د ستاسو دغه مجلسونه چې مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د آمد په سلسله کې کو مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دراتلو په خوشاله کې منعقد کو اوس په مونږ وګورو چې دا میلاد دا پروګرام دا جلسه آیا د دوانو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک منو کړي کو نه آیا صحابه کرامو دا نظریه او دا عقیده مونږ تاسو ته پرېښودې کو نه اول نمبر اعتراض معترضین دا کوي چې تاسو کوم میلاد مناوخه دا حضور علیه السلام په خپل 30 کاله زندګۍ د نبوت کې نه دی کړی مونږ ورته وایو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پیر په ورځ روزه نیوه تاسو بار بار د علماء نو اوریدلی محبوب علیه السلام مبارک نه تپوس کوي وجوهات کثیره دي او محبوب علیه السلام مبارک وته فرمای زه چې د پیر په ورځ باندې روزه نیسم دا د خپل ذات د بغضت په خوشاله کې نیسم اوس کو دا چرته د اعلان د نبوت نه بعد د حضور علیه السلام مبارک د وصاله پوری شي په 30 کاله زندګۍ کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک 1090 میلادونه کړي دي دا زمونږ د ستاسو مروجه کارونه نه دي چې مو ته د کوره جوړ کړي محبوب علیه السلام مبارک مونږ تاسو ته تعلیم پرېښودلې چې ما په خپل زندګۍ کې 1196 مرتبه خپل میلاد منو کړي اے زما عاشقان زما د ودوها مخ پتنګانو چې ما 1196 مرتبه میلاد منو کړي تاسو په خپل زندګۍ کې بار بار منو کړي محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل صحابه کرامو ته وروته صحابه کرامو ته فرمای اے صحابه کرامو تاسو په دې مسجد نبوي کې دا جلسه جوړه کړې ده په دې مسجد نبوي شریف کې تاسو را جمع شوي د ستاسو دا حلقه د ستاسو دا جلسه د څه دپاره ده صحابه کرامو ته فرمای اے د الله رسوله مونږه د دوه خبرو دپاره را جمع شوي یو دا چې رب ذوالجلال په مونږ باندې رحم وکړه چې مونږ ته هدایت د اسلام وکړه مونږ په اسلام کې داخل شویو د دې باندې مونږ د رب ذوالجلال شکر ادا کو د رب ذوالجلال حمد ادا کو په دې باندې مونږ د خوشاله اظهار کو دویم نمبر چې رب ذوالجلال د ستا غوندې د انبیاء سردار خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته رالیږلی دی محبوبه د ستا د راتلو په خوشاله باندې مونږ صحابه کرامو د رب ذوالجلال حمد ادا کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمای وی تاسو د الله تعالی په ذات باندې قسم خورئ چې په دې باندې را جمع شوی چې دا دوه کار کوي یو چې رب ذوالجلال درته هدایت د اسلام کړي دویم زما د ذات بعثت دی چې زه د رب ذوالجلال را لېږلی ما صحابه کرامو ته د رب ذوالجلال په عظیم ذات باندې قسم خوري زمونږ د ستا په رب باندې قسم محبوبه چې مونږ یو د هدایت د اسلام باندې خوشحالي کو دویم د ستا په ذات باندې خوشحالي کو محبوب علیه السلام مبارک ورته نه وایي چې بدعت کوي نه شرک کوي نه دین کې نوی کار کوي محبوب علیه السلام مبارک ورته فرمایي اے صحابه کرامو ما چې د ستاسو دا قسم واغشته دا د بېدبارۍ دپاره نه چې زما په تاسو باندې ادبار نشته هر یو قسم رب ذوالجلال چې قرآن عظیم الشان کې قسم خوري دا د هغه څیز د خبرې د مضبوط
والی د پاره لکه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها رب ذوالجلال یولس قسمونه خوري د هغې نه پس فرمایي فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها چا چې ځان باطني صفایي راوسته دغه کامیاب دی چا چې باطني صفایي را نه وستله دغه ناکامه پاتې کېږي رب ذوالجلال یولس قسمونه د خبرې د مضبوطیا دپاره خوري د رب ذوالجلال هره یوه خبره مضبوطه ده لیکن تعلیم دی محبوب علیه السلام مبارک د صحابه کرامو نه قسم واغشته د خبرې د مضبوطیا دپاره د محبوب علیه السلام مبارک د علم نه قربان ورته پته وه چې وروسته زمانه کې به داسې ګستاخان پیدا کېږي چې هغه به زما په راتللو باندې د خوشحالۍ اظهار د شرک او بدعت وایي د صحابه کرامو نه قسم واغشته خبرې په تاکید سره وکړه چې صحابه کرامو د تاسو کوم عمل کوئ ایا دا عمده عمل دی صحابه کرام په قسم سره ورته وایي محبوبه زمونږ د ستا په رب باندې قسم وي زمونږ د په رب ذوالجلال قسم وي زمونږ د په هغه رب باندې قسم وي چې ته برحقه نبي را لېږلې یو په هدایت باندې خوشحالي کو بل د ستا په ذات باندې خوشحالي کو محبوب علیہ السلام مبارک منکی نو کو چرته دا شرک وی بدعت وی محبوب علیہ السلام مبارک د شرکیات او بدعات ختمولو د پاره راغله محبوب علیہ السلام مبارک به من کړیو چې دا کار مکوا محبوب علیہ السلام مبارک وته سوي ما ته اوس جبرئیل علیہ السلام مبارک راغې او سکی رب ذوالجلال پیغام رو لګو چې د ستا صحابه کرام په مسجد نبوي کې راجم شوي دي رب ذوالجلال دغه صحابه کرامو دغه عمل باندې چې یو د هدایت سوال یو د هدایت شکر د رب ذوالجلال ادا کوي بل دغه شکر ادا کوي چې رب ذوالجلال ورته د دوانو جهانو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را لګلې چې د محبوب علیہ السلام مبارک میلاد کوي جبرئیل علیہ السلام مبارک راغې محبوب علیہ السلام مبارک ته فرمای دستا دغه صحابه کرام چې دستا په میلاد باندې خوشحالي کوي رب ذوالجلال دغه صحابه کرام او دغه د میلاد والو خلکو دغه صفت او په دغه خلکو باندې فخر رب ذوالجلال د فرشتو په لوی اډه لګي کوي